انسان جسم ټول په هډوکو باندې ولاړ دی، سر نه ونیسه تر خپو پورې. که د انسان هډوکي چېرته ښه وي نو هغه کار هم کولی شي، که د انسان هډوکي چېرته ښه وي، که نور بدن کې څه مسله وي نو هغه که ورزش کوي یا نور داسې کار کوي نو هغه سره هغه ټیکېږي هم. که زموږ هډوکي مضبوط نه وي یا زموږ هډوکي چې کوم وخت سره سکریچ کېږي او بیا جوړېږي، که هغه فارمیشن صحیح طریقې سره نه کېږي، ریموډلینګ صحیح طریقې سره نه کېږي، نو بیا انسان ته ډېرې مسلې پېښېدلی شي. هډوکي چې کوم دی دا وخت سره د هر انسان وخت سره دا سکریچ کېږي، خوړلی کېږي دا هډوکي وخت سره، او وخت سره دا هډوکي بیا جوړېږي. دا یو سلسله ده روانه ده، ختمیږي بیا جوړېږي، ختمیږي سکریچ کېږي او بیا د دې ریموډلینګ کېږي. اوس د دې ریموډلینګ اوس موږ کومه طریقې وکړو یا کم خوراکونه دې ته وکړو چې زموږ د هډوکو چې کوم فارمیشن دی، کوم ریموډلینګ دی، دا مضبوط کېږي او زموږ هډوکي ډېر وخته پورې نه خرابېږي او هډوکي زموږ مضبوط وي. اکثر خلک به تاسو لیدلي وي هغې ته مسله وي، د جوینټونو مسله وي، ورته هډوکي خوږېږي، پاڅېدلی نه شي، ګرځېدلی نه شي، ورزش نه شي کولی، او دا د هر عمر دپاره دی. که دا ماشوم دی او که دا چېرته ډېر عمر سړی دی، 50 کاله عمر دی، 60 کاله عمر دی، د هر چا دپاره نن درته ښیم داسې خوراکونه چې هغه انتهایي زیات لازمي دي د هډوکو دپاره. اوس ما درته چې څنګه وویل چې هډوکي وخت سره سکریچ کېږي، دا خوړلی کېږي هډوکي، او بیا وخت سره دا جوړېږي، دا بیا نوي هډوکي جوړ شي. خو که چېرته دا سکریچ شو او وخت سره د دې چې کوم نیوټرینټس یا دې ته کوم کیلشیم پکار دی هغه که ورته صحیح طریقې سره میلاو نه شو نو د هډوکو چې کوم ریموډلینګ دی، کوم فارمیشن دی، هغه بیا صحیح طریقې سره کېږي. اوس موږ کولی څه شی شو، که کله هم ستاسو هډوکي نوم واورئ نو ته به خامخا سوچ کې اول څه شی راځي؟ کیلشیم. کیلشیم ګولیانو نه مه استعمالوئ، ګولیانو نه یې مه حاصلوئ کیلشیم. کوشش وکړئ نیچرل طریقې سره چې انسان بلډ اپ شي. نو کیلشیم کولی شئ چې د کیلشیم خوراک تاسو وکړئ. اوس که تاسو ما نه تپوس وکړئ چې کیلشیم کم هغه خوراکونه دي چې هغه موږ وکړو هغې نه موږ ته زیات کیلشیم میلاو شي، هغې کې اول دی پی کې های مقدار سره تاسو کیلشیم میلاویدلی شي. دویم دی مهی فش، مهی کې هم های مقدار سره کیلشیم دی. دریم دی اورنجز مالټې. څلورم دی ماسته. پنځم دی بادام، دې کې های مقدار سره تاسو سره کیلشیم میلاویدلی شي. که دا تاسو خورئ نو تاسو ته د کیلشیم چې کم هم کمیوي، کم چې هډوکو ته پکار دی، زموږ بون ریموډلینګ کوي، بون فارمیشن کوي، د هغې دپاره دا کافي دی. خو صرف دا کافي نه دی. که ته چېرته کیلشیم خورې نو د کیلشیم حل کېدو دپاره، د کیلشیم ډیزولو کېدو دپاره یو بل شی ضروري دی چې هغې ته موږ وایو ویټامین ډي. اوس ویټامین ډي که چېرته نه وي، که ته صرف او صرف کیلشیم استعمالوي، ویټامین ډي نه خورې نو هېڅ فایده هم نشته. کیلشیم سره سره به ته ویټامین ډي هم حاصلوي. اوس ویټامین ډي څه شي کې دی؟ ویټامین ډي اول سورس چې کوم دی هغه د سن لایټ، نور ډایرکټ سن لایټ چې کوم دی هغې کې ویټامین ډي شته دي. دویم دی ایګز، انډو کې هم ویټامین ډي شته دي. دریم دی ملک، شودو کې هم ویټامین ډي شته دي. څلورم دی کوچ او پنځم دی ماسته او مکه سیزونه دي. نو دې ټولو کې بیا تاسو ته ویټامین ډي میلاویدلی شي. کیلشیم او ویټامین ډي دا دواړه چې کله یو ځای خورئ نو د انسان هډوکي چې کوم دي هغه ډېر وخته پورې بیا مضبوط وي، بلکل نشي خرابېدلی. خو دې سره یو بل ضروري چیز دی، هغه دی ورزش. ګورئ ما درته مخکې هم ویلي دي انسان هډوکي چې کوم دی دا صابون نه دی چې ته یې څومره استعمالوي هغه هومره ختمېږي. د انسان هډوکي چې کوم دی دې ته پکار دی مور ایکټیو، چې هغه سړی چې هغه مور ایکټیو وي، هغه هر ځای کې ایکټیو وي، ورزش کوي، ایکسرسایز کوي، واک کوي. نو چې کله هم ته واک کوي، ورزش کوي، ایکسرسایز کوي، خپل هډوکو باندې وزن اچوي، بوج پرې راولي، جیم کوي، د ټولو څیزونو سره ستاسو هډوکو چې کوم هیلث دی، بون چې کوم هیلث دی، د دې فارمیشن، د دې ریموډلینګ دا بیا صحیح طریقې سره کېږي. نو پکار څه شی دی؟ اول کیلشیم، دویم ویټامین ډي، او دریم ورزش کول، تمرین کول، ایکسرسایز کول انتهایی زیات ضروری دي. کله چې دا څیزونه کوي د هغې انسان هډوکي بیا ډېر وخته پورې بلکل تندرست وي، مضبوط وي، او هډوکي ډېر وخته پورې نه خرابېږي. رباني